د مور او پلار حق څه وخت به سړی ادا کړي؟ نبی علیه السلام اولاد د مور او پلار حق نشي ادا کولی، هلته به ادا کړي که د پلار د چا غلام و د واخیست آزاد یې کړ، نو دلته به حق ادا شي. ولې اتا د حیات سبب دی ګرځېدلی، خو غلام هم په منزله د مړي د خپل اختیار نه ته د حیات سبب شو، آزاد یې کړ. جزا من جنس العمل، د تا د ژوند سبب دی شو، د د ژوند سبب ته شوې، دغه چې نشي ادا کولی. د مور او پلار ډېر حق دی. وایي مور که اویا وارې سړی حج ته په شا یوسي، یوه ورځ چې دی په خېټه کې ګرځولی د هغه حق هم نشي ادا کولی. خو یو طریقه یې د حق د ادایګي دا ده چې مور او پلار دعا سړی وګټي. په ژوند کې خدمت وکړه چې دعا یې درته وکړه، بس مشکل حل. په جمعه کې چې امکان د ملاقات و ته تر لرې وې، په جمعه کې ورتلی شو زیارت یې وکړه، د خپل وس موافق د دې سره خپل کومک وکړه. شرعي لحاظ خو یې زوی خپله دنیا ده، د پلار خپله دنیا ده. خو کله داسې چې په ژوند کې د سړي نه پلار یا مور خفه تللي، پس له مرګ نه یې رضایت، پس له مرګ نه خپل مور او پلار څنګه راضي کړي؟ چې نه کې راضي خو الله نه راضي کېږي. وایي پس د مرګ نه یم دا ده چې په جمعه کې به چې امکان وي زیارت ته ورځي، خپل لمونځ چې کې د الماده نه شاته به دعا ورته کړي، او چې خپله نفل کې د ځان لپاره د ده په نیت به هم یو 2 رکعته نفل کې ثواب یې پسې وربښي، تلاوت کړی ثواب وربښي، صدقه پسې کړی ثواب یې وربښي. د دغه صدقې د دغه نیکو امورو ثواب چې ده ته قبر ته ورسېږي، قبر کې دی محتاج وي. د احتیاج په حال کې چې سړي سره ښه وکړي نو زړه نه خوشحاله کېږي. وایي په قبر کې انسان محتاج په تکلیفو د ګناو د وجې نه په تکلیفو لګیایي. دلته چې دلته راحت پیدا شي دی پوښتنه وکړي چې دا ما ته راحت په څه شي راغی؟ نو ملایکې ورته وایي چې پلانکي زوی په تا پسې صدقه وکړه، په تا پسې دعا وکړه، په تا پسې قرآن عظیم شان ختم کړ. نو هلته د احتیاج په حال کې چې دته راحت پیدا شي، دومره راحت پیدا کېږي. ګورې دا بیا مسله را روانه ده، دا نن سبا خو ډېر خلک دغه هم نه مني. وایي مړي ته د ژوندي په صدقه ده پسې چې وکړي دومره راحت پیدا کېږي په قبر کې، لکه د سختې ګرمۍ په موسم کې د سختې تندې په حال کې چې سوړ ګیلاس اوبه چاته ورکړي، اوبه وچکي، څومره بدن ته راحت پیدا کېږي. دا د ژوندیو په صدقه مړي ته په قبر کې داسې راحت پیدا کېږي. حد پیدا شي، زړه خوشحاله شي، دعا درته وکړي. پس د مرګ نه حیات موږ ویلي و چې شته که نشته، نو هم حق ادا کېږي، د حقوق الوالدین سره خلاصېدی شي.